افغانان په افغانستان کې د امریکا د شتون د ګټو په اړه ضد او نقیض څرګندونې لري. نن د اکتوبر 9 د طالبانو پر رژیم د امریکا د برید له 19مې کلیزې سره برابره ده، خو د سولې له هڅو سره لا هم په هیواد کې د ټول شموله سولې، ثبات او امنیت څرک نه لیدل کیږي. د 2001 کال د اکتوبر په 9 د امریکا پخواني جمهور رئیس جورج بوش پر افغانستان د هوایي برید امر وکړ او ویل د برید موخه افغانستان کې د ترهګرو اړیکې ختمول او د طالبانو پوځي زور اوبه کول دي. خو اوس چې 19 کاله پوره کیږي، آیا امریکا دې هدف ته ورسېده او که نه؟ د نظامي چارو کارپوهان وایي امریکا نه یوازې دا چې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کې ناکامه ده، بلکې په افغانستان کې د امنیت او ثبات راوستو په برخه کې هم پاتې راغلي. دوی د طالبانو سخت ترکیب، د افغان ځواکونو او حکومت محدودیت او تر ډیر وخت افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو د هوډ نشتوالی د جګړې د دوام لاملونه بولي. دلته بل ور بلې د افغانستان دپاره او د دې شاته هم بیا ناټو ولاړه ده، بیا هم امریکا ده. دی دلته نفرتونه، کرکې، دلته یو تعداد ډیر اوباش ارزال انسانان میلیاردر کړل، میلیونر کړل، د ډالرو میلیونر او میلیاردر کړل، نور ټول قهقرات او بوتلل، ټول غریب کړل، در بدر کړل. او په دغسې د افغانستان د طبقاتي تضادونه عمره چاق سوي دي که دا ټوله جګړه ختمه سي، سبا به طبقاتي جګړه شروع کیږي. خو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي د امریکا ملاتړ لامل شو چې افغانستان د یو قوي اساسي قانون خاوند شي، د مطبوعاتو بیان ازادي او د ښځو حقونه تامین شي. په نتیجه کې په افغانستان کې یو قانوني اساسي خاوند یو نظام جوړ کړي، د ښځو ازادیګانې، دیموکراسي، د مطبوعاتو ازادي، سړکان یې جوړ کړل، په میلیاردو افغانۍ یې مصرف کړې. موږ یې د هغه حالت څخه یو بدوي ژوند یې کاوه چې طالبانو د ناستې دپاره چوکۍ نه درلودله او یا خپله نه پر کښېنستله. موږ یې د کمپیوټر، د نټ، د مطبوعاتو د دې خاوندان کړو، د تلویزیوني شبکو، د راډیوګانو. او دا هغه څه دي چې موږ ته یې په لاس راکړه. اوس موږ افغانان باید هغه نه ده چې د منځه یې یوسو، تخریب یې کړو، خراب یې کړو، بلکې باید تقویه یې کړو. زموږ او د غني موزیګري چې موږ تاییدوو د مستقل افغانانو په حیث، هغه په دې تاییدوو چې دوی د لاسته راوړنو دفاع کوي. د امریکا د دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو په دې جګړه کې د 2001 کال څخه د 2019 کال تر مارچ پورې 980 میلیارډ ډالر لګولي دي او 2409 امریکایي عسکر او پرسونل وژل شوی دی. په امریکا کې د براون پانتون واټسن سیډنیز مرکز بیا وایي د 2001 کال راهیسې افغانستان کې 200,000 ولسي وګړي، نظامیان او د حکومت مخالفین وژل شوي دي چې نورې سرچینې دا شمېره له دې هم لوړه ګڼي.